ځینې خلک وایي خوب نه راځي، نور خلک ویده شي او زه د شپې د ناوخته پورې په کټ کې اوړم راوړم خو خوب راله نه راځي. اوس دا بېخوبي د انسان صحت تباه او برباد کړي، صحت انتهایی ډېر زیات خرابوي. دا خوب انسان له څنګه ورځي او ولې نه ورځي په دې باندې درته خبره کوم. ګوره زموږ په دې دماغو کې یو قسم ګلینډ دی، هغه ته ویلی کېږي پینیل ګلینډ. د دې پینیل ګلینډ نه یو قسم هارمون سیکریټ کېږي، یو قسم کیمیکل سیکریټ کوي، هغه ته ویلی کېږي میلاټونین. اوس دا میلاټونین هغه کیمیکلز دي، هغه هارمون دي چې دا کله سیکریټ شي دا به تا له خوب درولي. بېخوبي به کم وخت کې راځي؟ بېخوبي په دې وخت کې راځي چې کله ستا د پینیل ګلینډ دا میلاټونین نه سیکریټ کول یا یې کم سیکریټ کول. مطلب دا دی چې ستا د خوب هغه کیمیکل اوس نه راځي، نو تا له به خوب څنګه راشي؟ او خوب خو زموږ د صحت دپاره ډېر زیات لازمي دی. زموږ د میموري دپاره، د یاداشت، د حافظې دپاره، د موډ دپاره چې انسان نه پریشانی ختمه شي، د دماغو د صحت دپاره او د زده کړې دپاره، د لرنینګ دپاره خوب ډېر زیات ضروري دی، ډېر لازمي دی. او د خوب بیا یو قسم دی چې هغه ته ویلی کېږي REM ریم. دا د خوب هغه قسم دی چې دا هغه جوور خوب دی، ګهري نیند چې ورته ویلی کېږي، هغه خوب چې په هغه کې بیا انسان خوبونه ویني. دغه خوب زموږ د صحت دپاره ډېر زیات لازمي دی. خو ځینې خلکو له اوس دا خوب نه ورځي. او تاسو ته ما وویل دا جوور خوب چې دی، دا ګهري نیند چې دی، دا زموږ د دماغو دپاره، دا زموږ د زده کړې دپاره، دا زموږ د موډ برابرولو دپاره دا خوب ډېر زیات لازمي دی، دا جوور خوب. خو چې انسان له دا خوب نه ورځي نو څه به کوي؟ ګوره د دې یو غټه وجه د موبایل سکرین استعمال دی. د الله تعالی یو ډېر عجیبه نظام دی. ورځې د کار دپاره جوړه کړې ده او شپې د آرام دپاره جوړه کړې ده. د دې رڼا د دې خوب سره ډېر غټ تعلق دی. چې کله ورځ وي نو رڼا وي، نو دا د دماغو ته میسج ورکړي چې هلکه ورځ ده، د خوب ټیم نه دی. نو بیا دا میلاټونین هارمون چې دی که نه، دا نه سیکریټ کېږي، مطلب انسان له خوب نه ورځي. بس ورځ وي خلک کارونه کوي. خو چې کله تیاره شي نو بیا دا د دماغو ته میسج ورکړي چې اوس د آرام ټیم دی، اوس دا میلاټونین هارمون چې دی، دا کیمیکل دا سیکریټ کړه چې خوب درله درشي او ایسته وده شي. نو د شپې تیاره چې کله ولګي دا میلاټونین هارمون سیکریټ شي، نو انسان له خوب ورشي، ایسته وده شي. خو چې کم کس موبایل ډېر زیات استعمالوي، د دې موبایل سکرین نه یو قسم لایټ راوځي، هغه ته ویلی کېږي بلو لایټ. دغه بلو لایټ چې زموږ په سترګو باندې لګي، زموږ په نظر باندې لګي، نو دا زموږ دا هارمون چې دی که نه، دا میلاټونین د دې سیکریشن سټاپ کوي. څنګه؟ دغه بلو لایټ زموږ د دماغو ته میسج ورکوي چې دا خو لا رڼا ده، شپه خو نه ده، لہذا دا هارمونز دې نه سیکریټ کېږي، ورځ ده لا، د خوب ټیم نه دی. نو بیا دا میلاټونین هارمون سیکریشن بند شي، دا نه سیکریټ کېږي، نو بیا انسان له خوب نه ورځي. نو د دې سره د انسان دا خوب ډسټرب شي، بیا د ناوخته پورې دی ویښ وي خو خوب ورله نه ورځي. نو د خلکو دا بېخوبي دا د شپې چې ورله خوب نه ورځي او د لیټ ټایمه پورې په کټ کې اوړي راوړي، د دې د موبایل سره ډېر غټ تعلق دی. که تاسو غواړئ چې زموږ خوب په خپل ټیم باندې خوب هم ګډوډ نه وي او خوب پوره کو، نو تاسو د شپې موبایل کم استعمالوئ، بلکې تاسو د شپې موبایل مه استعمالوئ. که چېرته تاسو د شپې موبایل استعمالوئ نو تاسو ته به انسومنیا کېږي، د بېخوبي مسله به تاسو ته بیا خامخا راځي. دا اوس یو وجه ده د موبایل. د دې نه علاوه د بېخوبۍ نورې وجې هم شته، خو د موبایل د سکرین سره ډېر غټ تعلق دی. تاسو ته ما د موبایل خبره صرف وکړله. نوره بېخوبي د دې د وجې هم راتللی شي چې یو انسان په سټرس کې دی، د ته انزایټي ډپریشن شوی دی، د هغه د وجې دله خوب نه ورځي، پریشانه دی، څه صدمه ده ورته، څه تکلیف ورته رسېدلی، د ورځې د ده سره داسې څه حالات راغلي دي چې د هغه د وجې د خوب اوس خوب ورته نه راځي. یا مثال داسې هم کېدلی شي چې یو انسان د دې ځای نه شفټ شي، چېرته لاړ شي هاسټل ته یا مسافرۍ ته لاړ شي، د ده اولنۍ ورځ وي یا دویمه ورځ وي، نو د ده هلته ځای بدل شي، بیا د ده خوب هم ګډوډ شي، ډسټرب شي. یا د دې د وجې نه هم بېخوبي کېدلی شي چې ماخوستن خلک کیفین چېرته نشي وکړي یا چای ډېر زیات وڅښي یا داسې نور قسم میډیسن وخوري، د هغه سره د ده خوب ګډوډ شي. مختلف قسم وجوهات کېدلی شي. خو تاسو ته ما د موبایل په سکرین باندې خبره وکړه. نو که تاسو غواړئ چې زموږ خوب برابر شي، یو څو خبرو باندې عمل وکړئ. یو خو ماخوستن کم ټیم چې تاسو اوده کېږئ، د خوب دپاره خپل یو ټایم ټیبل جوړ کړئ. په دې ټایم به زه اوده کېږم، دا زما د خوب ټایم دی، او په دې ټایم باندې به زه پاڅېږم، دا زما د پاڅېدلو ټایم دی. دا یو ټایم ټیبل به تاسو برابر کړئ. ګډوډ خوب، بې ټایمه خوب دا به نه کوئ. دویمه خبره دا چې د موبایل سکرین به نه استعمالوئ. ماخوستن چې کله تاسو خپل بیډ ته وخېږئ، بیا به د موبایل سکرین نه استعمالوئ. دغه بیډ دا ستاسو د خوب دپاره دی. که چېرته تاسو دلته موبایل استعمالوئ نو ستاسو په خوب باندې به اثر پرې وځي. درېیمه خبره دا ده چې تاسو سټرس دا د خپل ژوند نه لرې کړئ. پریشانیانې کوشش وکړئ چې دا ختم شي، دا کم شي، نو بیا به ستاسو خوب برابر شي.
او بل لازمی خبره ده چې ماخوستن د خوب نه مخکې کیفین یا چای یا نورې نشې دا شیزونه به نه کوې، که دا کښې نو ستا په خوب باندې. او اهمه خبره دا ده که تاسو خپل خوب بهتر کول غواړئ نو تاسو به روزانه اکسرسایز کوئ. د بهترین خوب دپاره اکسرسایز ډیر زیات لازمي دی. که اکسرسایز یو سړی نه کوي د ده به خوب هم ګډوډي. او کوم انسان چې اکسرسایز کوي تاسو به کتلي چې اکسرسایز وکړي ماخوستن راشي ښه ستړی مزېدار خپې وغځوي ویده شي. نو اکسرسایز د خوب دپاره ډیر زیات لازمي دی.